الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو د بدر په ورځ باندې شپه تېره شوله، د بدر د غزا په ورځ باندې سهار شو. نو د دې نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام کېناست او دعا یې وکړه. الله رب العالمین ته ویلې چې یا ربه دا کسان راغلي دي او ستا د پیغمبر تکذیب یې وکړه او په ډېر کبر او غرور سره راغلي دي، یا الله ته دغه خلک څنګه کړي؟ هلاک کړي. دغه رنګې ابو جهل هم دعا وکړله. ابو جهل ویلي چې یا ربه دا خلک چې دغه مسلمانان دي او نبی علیه الصلاة والسلام دي په داسې څه باندې راغله چې موږ یې نه پېژنو او دوی موږ سره دوستي خطه کړله، نو که د دوی دواړو نه یعنې زموږ د ډلې نه او که د دوی د ډلې نه هر یو تا ته ډېر ګران وي او ته د هغوی نه راضي نو هغوی ته بریا ورکړه. الله رب العالمین وایي ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. الله رب العالمین وایي مشرکانو ته وروسته د بدر غزا نه که چېرته تاسې فتح غواړئ چې ابو جهل او نورو کفارو دعا کوله نو تاسو ته فتح راغله، تاسو ته دا پته ولګېده چې څوک په حق دي او څوک الله رب العالمین کامیاب کړ. وان تنتهوا فهو خیر لکم، او که چېرته تاسې منع شئ دې کاره نو دا ستاسو لپاره غوره ده. او که چېرته وان تعودوا نعد، او که چېرته تاسې بیا راشئ او بیا د مسلمانانو سره جنګ کوئ، الله رب العالمین وایي موږ به واپس راشو او د مسلمانانو امداد به وکړو په تاسې باندې لکه څنګه چې بدر کې په تاسې باندې وکړو. ولن تغني عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. الله رب العالمین ورته چې ګوره دا ستاسې ډېروالی که تاسې په دې غراض دی چې موږ ډېر زیات یو، بدر کې هم زیات وی، نو دې ډېروالی ته هېڅ پیدا ونه کړله، آینده هم تاسو ته دا پیدا نه کوي. نو د دې وجې نه د خپل کفر او شرک نه وګرځئ او په الله رب العالمین باندې ایمان راوړئ. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام صفونه برابروي. په دې وخت کې یو صحابي و سواد ابن غزیه نومېده، دا د صف نه مخکې ولاړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې صف کې برابر شه. صحابي په هم نه دی. نبي علیه الصلاة والسلام په امسا داسې چوخ غوندې کړ چې صف کې برابر شه. نو په دې وخت کې دې صحابي ویلې چې یا رسول الله تا خو زه دردمن کړمه، خوږ دې کړمه. نبي علیه الصلاة والسلام ویلې چې آیا ته غواړې چې خپل انتقام واخلي؟ هغه صحابي ورته وایي چې او یا رسول الله خو زما خېټه خلوڅه وه، زه دردمن شوم او ستا خېټه پټه ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام خېټه لوڅه کړله او دې صحابي ته تاسې وګورئ د داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټول قوم مشر دی، د جګړې مشر دی، د جنگ وخت دی، په دې وخت کې هغه صحابي ته وایي چې دا امسا واخله او د ما نه د خپل بدل واخله. په دې وخت کې هغه صحابي راغی او د نبي علیه الصلاة والسلام ګېډه مبارکې ښکل کړله. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ولې دا کار وکړه؟ وایي ځکه چې ته خو ګورې چې دا د جنگ حالات دي او کېدای شي په دې جنگ کې زه مړ شمه، نو دا ما خوښه وګڼله چې اخري ځل زما او ستا پوستکی سره ولګېږي چې ته د الله رسول یې، کېدای شي زه په دغه جنګ کې مړ شمه. دغه رنګې دواړه صفونه یو بل سره مخامخ شو. د دې نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام لاړه او بیا الله رب العالمین ته دعا او زاري شروع کړي. خپل قوم ته یې ویلي صحابه کرامو ته تر څو پورې ما درته امر نه کړی تاسې جنګ مه شروع کوئ او چې چا سره جنګ شروع کوئ خپله دفاع کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام لاړه او د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړي چې یا ربه که دا ډله هلاکه کړي نو بیا به په ځمکه کې څوک عبادت ونه کړي. دا هغه ډله ده چې ستا رسول تصدیق یې کړی او داسې دعاګانې شروع کړلې او الله رب العالمین ته زارۍ شروع کړلې. څادر یې په اوږو باندې دی د اوږو نه وغورځېږي، شاته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ دی، هغه څادر راوچت کړي ورته چې یا رسول الله بس دی، الله رب العالمین ته حقه پیغمبري او الله رب العالمین به خامخا ستا امداد کوي. په دې وخت کې الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام او د مسلمانانو صحابه او کومک ته زر ملایکې راولېږلي. الله رب العالمین په آیتونو کې د هغې ذکر داسې کوي استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. الله رب العالمین وایي کله چې تاسې د کومک غوښتنه وکړله نو الله رب العالمین ستاسې دعا قبوله کړله او زر ملایکې ستاسې د کومک دپاره راولېږلي. نو په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د ملایکو پر راتګ او دغه رنګ جبریل علیه الصلاة والسلام پر راتګ ډېر زیات خوشحاله شو. بار راووته او شګې راواخیستلې یو موټې او د کفارو مخونو ته وشیندلې.
الله رب العالمین دغه شګ یې د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې. الله رب العالمین وایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. الله رب العالمین تا ویشتل دي کړي کله چې دوی په دغه شګ باندې ویشتل، ځکه یو موټی شګ د ټولو کفارو سترګو ته رسیدل، بلکې دا د الله رب العالمین ویشتلو چې د ټولو سترګو ته ورسولې. د دې وروسته په دې کفارو کې یو خبیث انسانو الاسود ابن عبد الاسد ورته ویل، ډیر بد اخلاقه انسان هم دی. راغی ویلي مخکې مونږ ویلو چې مسلمانانو په داسې کې اړولي وو چې کومې اوبه وي هغه د مسلمانانو په واک کې وي. نو دی ویلي چې یا به زه دا مسلمانان چې کومې اوبه ځان ته راټولې کړي صحابه کرامو، یا به دا ورنه خوشي کړم او یا به دغه رنګې دوی اوبه وڅښم. نو چې کله دی رانږدې شو په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه هغه په توره باندې وواهه، په خیط یې غوڅه کړله، خو دی بیا هم کوشش کوه چې ځان ډنډ ته ورسوي. نو حمزه رضی الله عنه بل ګزار ورکوه، ختم یې کمرداري. په دې وخت کې د مشرکان نه یو درې کسه راووتل. مخکینی صفونه به مخکینی جنګونه داسې وو د تورې او د نیزې جنګ و، لاس په لاس جنګ به. نو په دې وجه به د یو کس به راووته په هغه چا چې ځان ته یې پهلوان او بدماش ویلي، اعلان به یې وکړو چې څوک به زما مقابله وکړي. نو مقابلې ډلې ته ویلې چې زما مقابلې ته کسان راوباسي. نو په دې وخت کې عتبه، شیبه او دغه رنګې ولید میدان ته راووتل د کفارو او مشرکین نه، او اعلان یې وکړ چې څوک به زموږ مقابلې ته راووځي او موږ سره مقابله وکړي. یو درې کسه د انصارو نه یعنې د مدینې د اوسېدونکو نه دوی مقابلې ته ووتل. هغوی ورته ویل تاسو څوک هستئ؟ وایي موږ خو انصار یو د مدینې اوسېدونکي وو. هغوی ویل نه، موږ تاسو سره جنګ ته نه یو راغلي، موږ د خپل قوم سره جنګ ته راغلي وو، موږ ترې هغه کسان نه وباسي چې زموږ د قوم نه وي. په دې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام عبیده ابن الحارث، دغه رنګې حمزه ابن عبدالمطلب او علي ابن ابي طالب رضی الله عنهم ته ویلي چې وروځئ د دې کفارو مقابله وکړي. هغوی وروته. عبیده ابن الحارث د عتبه په مقابل کې ودرېده، دغه رنګې حمزه ابن عبدالمطلب د شیبه په مقابل کې ودرېده، او علي ابن ابي طالب د ولید په مقابل کې. هر چې حمزه رضی الله عنه هغه خپل مقابلې په لږه شیبه کې ختم کړ. دغه رنګې علي رضی الله عنه او عبیده ابن الحارث رضی الله عنه چې و نو دی هم زخمی شو، او هغه کوم کافر چې و عتبه هغه هم زخمی شو. نو په دې وخت کې دغه دواړه صحابه اختیار میدان کې و، حمزه رضی الله علي رضی الله دوی ورغه هغه قتل کړ، خپل زخمی راواخیست. په دې وخت کې نور جګړه شروع شوه. الله رب العالمین وایي هذان خصمان اختصموا فی ربهم. الله رب العالمین وایي دا دوه کسان دي چې دوی د خپل په دې کې جګړه ده، یو د الله رب العالمین وحدانیت قبلی او بل چې د شیطان ډله ده. په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلي چې نن ورځ څوک د دې کفارو سره جګړه وکړي او داسې جګړه وکړي چې د الله رب العالمین نه د ثواب امید لري او دغه رنګې د دې مقابله کوي او تښتي نه، الله رب العالمین به دا سړی جنت ته داخلوي، چې نن ورځ په دغه غزا کې شهید کړی شو. بیا صحابو ته ویلې چې قوموا الی جنة عرضها السماوات والارض. صحابو ته ویلې چې هغه جنت ته پاسئ چې د هغې پراخوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دی. الله رب العالمین جنت ته داخلوي. دا مشرکان دي او ویې وژني او ختم یې کوي. په دې وخت کې یو صحابي چې عمیر ابن همام نومېده، دی نبي علیه الصلاة والسلام ته دې صحابي ویلي چې دا خو ډېره ښه خبره ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام نه بیا پوښتنه وکړله چې آیا که زه نن ورځ ووژلی شم نو زه به چېرته یم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي شته به په جنت کې. په دې وخت کې دې صحابي سره ځینې کجورې وي چې هغې خوړلې. نو ویل چېرې دا کجورې زه خورم دا هم ډېر وخت نیسي، بلکې د دې نه هم زه باید زر جنت ته داخل شم. کجورې خطا کړې او لاړه د مشرکانو سره جهاد وکړه تر دې پورې چې شهید کړی شو. دغه رنګې ملایکه هم په د مؤمنانو په طرفدارۍ باندې د کفارو په مقابل کې د مؤمنانو سره یو ځای جهاد کوو. الله رب العالمین وایي فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الله رب العالمین وایي دا کفار ووهئ، څټونه ورنه ووهئ او دغه رنګې هر بند ورنه ووهئ. صحابه کرام وایي چې موږ به ځینې وخت یو صحابي کیسه کوي چې ما اراده وکړله چې یو مشرک نه څټ وهم، په دې وخت کې زما د رسېدو نه مخکې دغه کافر نه څټ الوتی و. دغه رنګې چې کله سره مخامخ شو دا صحابه کرام، دغه رنګې ملایکې کفارو بغیر د کوم دغه نه د تېښتې لار ونیوله. څوک وتښتېده او څوک چا چې مقابله کوله هغه ووژل کېده او څوک بندي کېده. نو په دې وجه ابوجهل پاڅېد او خپلو ملګري را تېز کړه چې مقابله وکړئ، چېرته تښتئ؟ په دې وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي چې زه په صف کې ولاړ یم او د یو طرف نه یو هلک چې معاذ نومېده هغه ماته وایي چې ابوجهل چېرته دی. وایي ما ورته ویلې چې ابوجهل څه کې؟ وایي چې ما اورېدل چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام ته کنځلې کوي.
زما دې په الله قسم چې دا زه وګورم د یا به دا وژنم او یا به ځان په د باندې وژنم، خو دا سړی به زه ژوندی نه پرېږدم. دغه رنګې بل څنګ کې مې بل کس ولاړ دی، دواړه هلکان غوندې دي، وایي معاوض نومېږي، هغه هم ما ته همدا خبره کوي. په دې وخت کې ابوجهل په میدان کې موجود دی، وایي ما ورته ویلې چې ابوجهل دی. وایي دا دواړو صحابو په هغه باندې حمله وکړله او ابوجهل یې په تورو باندې وواهه. چې کله ابوجهل وواژه نو دواړو منډه راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، یو ورته وایي چې ما وژلی دی ابوجهل، او بل صحابي وایي معاوض وایي چې ما وژلی، او معاذ وایي چې ما وژلی دی، دواړه سره ورونه وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې ما ته خپلې تورې راوښیوئ. چې کله تورې ورته وښودلې د دواړو تورې په وینې وي، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې بلکې دواړه وژلی دی. ورونو دا داسې غزا وه، دا مهاجرین خو طبعا د مکې مکرمې نه راغلي وو، نو هلته د چا ورور کافر و، د چا پلار کافر و، داسې خپلوان په دې جګړه کې تره د تره زامن د تره زامنو سره مخ شو، پلار د زوی سره او زوی د پلار سره. ابو عبیده په دې جنگ کې د خپل پلار سره مخ شو. ابو عبیده رضی الله عنه دا مسلمان دی او پلار کافر دی، نو په دې وخت کې خپل پلار یې وواژه په غزا کې. دغه رنګ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل زوی سره مخامخ شو. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د خپل ماما سره مخ شو، خپل ماما یې وواژه. دغه رنګ مصعب ابن عمر خپل لوري بندي. نو دا ورور ورته وایي چې دا خو د ورور حق نه دی چې ته ما بندي کړي. هغه ورته وایي چې ته بالکل زما ورور نه یې، ته کافر او زه مسلمان یم، زما ستا ترمنځ فرق دی. الله رب العالمین وایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله رب العالمین وایي ته به هیڅ داسې یو قوم پیدا نه کړي چې دوی په الله باندې ایمان نه وړي او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه وړي، چې دوی دوستي د هغه چا سره وکړي چې هغوی د الله او د الله د رسول دښمنان وي، اگر که دا د دوی پلاران وي، اگر که دی زامن وي، اگر که دی ورونه وي، کورنۍ او قبیلې وي، چې کله د الله رب العالمین دښمنان وي او کافر وي دوی ورسره دوستي نه کوي. دغه رنګې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي چې ما امیه ابن خلف او دغه رنګې د هغه زوی علي دا دواړه یې بندیان کړه. کفار وتښتېدل، مات شول. په دغه غزا کې د اسلام او د کفر ترمنځ فرق واضح شو چې مسلمانان په حق او دغه د مکې مشرکین چې کم کبر به کوه، کم سوچ به کوه چې موږ دیني مشران یو، الله رب العالمین ټولو عربو ته وروښودله چې دغه خلک په ناحقه باندې دي او په کفر او په شرک باندې دي. په دې وخت کې علي رضی الله عنه چې کله په مکه کې و، نو هغه د امیه ابن خلف غلام، نو هغه به سخت عذابونه ورته ورکول. نو په دې وخت کې چې کله بلال رضی الله عنه دغه امیه ابن خلف ولیده، نو ویل چې دا خو هغه کافر دی، د کفارو مشر دی، دا به ژوندی پاتې نشي. صحابه کرامو ته هغه وکړه، په یو آواز باندې دا ووژل، تر دې چې د مشرکان نه 80 کسه ووژلی شو، 80 کسه ورنه بندیان شو. هغه څوک چې ووژلی شو، نبي علیه الصلاة والسلام امر وکړ په دې بدر کې یو کوی و چې دې کوی ته دغه ټول خطا کړي. ابو جهل، عتبه، شیبه، امیه ابن خلف، دغه ټول چې کوم مشرانو ټول په دغه غزا کې مردار شو، ختم شو. هغه کسان چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفت به کوو، د نبی علیه الصلاة والسلام په دشمنۍ کې ولاړو، په دې غزا کې په داسې بد مرګ باندې ووژلی شو. نبی علیه الصلاة والسلام وروسته له دې نه چې دا مړي دغه کوی ته وغورځولی شو، نو ورته ودرېده، ورته یې ویلې چې آیا ما خو د الله رب العالمین وعده چې کوم ما سره کړې وه، د امداد یې کړې وه، هغه ما سره پوره کړه. آیا تاسې د الله رب العالمین وعده پیدا کړله چې کوم الله رب العالمین تاسې سره د ذلت وعده کړې وه، ځکه تاسې د الله رب العالمین باندې ایمان نه راوړه او زم رښتینی نه ګڼلم. نو په دې وخت کې عمر رضی الله عنه وایي چې یا رسول الله دا مړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې دا مړي دي، خو الله رب العالمین چې زما خبرې دوی ته تاسې نه هم ښې ور اورئ. په دې وخت کې د مکې مشرکین نه 80 کسه بندیان شو، دغه رنګې 80 کسه ورنه ووژلی شو. دغه رنګې چې کله د دوی دغه جګړه ماته شو، دا خلک ختم شول، مشرکان په ناکامۍ باندې وتښتېدل، په ډېر بد حالت باندې حیرانو چې مکې ته څنګه داخل شي. نو صحابه کرامو چې کوم غنایم او دغه رنګې څه دنیا پاتې وو، هغې راجمع کړل. په دې وخت کې صحابه کرامو ترمنځ خپل یو څه اختلاف پیدا شو. هغه دا چې هغه صحابه چې جنګ یې کړی وو، هغوی ویل دا زموږ حق کېږي ځکه موږ د کفار وژلي دي، او هغه صحابه چې نبي علیه الصلاة والسلام حفاظت ته ودرېدلي نو هغوی ویل چې دا زموږ حق کېږي. او درېیمه ډله صحابه هغه کسانو چې دا غنایم یې راټول کړي وو، نو هغوی ویل دا زموږ حق کېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام راغی او دوی ترمنځ یې فیصله وکړه
او په برابرۍ د ټولو په منځ کې غنیمتونه تقسیم کړل. کوم مشرکان چې مکې ته وتښتېدل، اول د هغوی نه څوک ورسېده، حیثمان نومېده. نو دا حیرانو چې خلکو ته څنګه خبره وکړي او څنګه داخل شي. ځینې وتښتېدل، مکې ته داخلېدلو جرأت یې نه کاوه، ویل چې موږ به مشرکان ته څه ویو خپلو ملګرو ته چې موږ ولې مات کړی شو، موږ خو عدد کې هم ډېر وو، سلاح کې هم ډېر وو، قوت کې هم ډېر وو، څنګه د مسلمانانو په مقابل کې داسې په اسانۍ باندې مات شو. ابو لهب او کوم مشرکان چې پاتې، هغوی د دې انتظار کوي چې اوس به د دې خبر راځي چې موږ په د دې خبر به اوس راځي چې زمونږ دغه لښکر د نبي علیه السلام او صحابه کرام باندې غالب شوی دی. په دې وخت کې حسمان یو کسو دا د مشرکانو په ډله کې وراتښتېدلی او د جنګ نه، نو دې دا کفار راټول کړه، ورته ویلي چې پلانې مشر وژلی شو، بستانې مشر وژلی شو، دا خپلې کیسې ورته بیان کړلې. ابو لهب او دی دا خبرې اعتبار نه کړلې چې څنګه داسې وشو، مونږ په عادت کې هم ډېر وو، کسانو کې هم ډېر وو، اسلحه کې هم ډېر وو، څنګه امکان لري چې داسې سختې مونږ مات شو. په دې وخت کې ابو سفیان راغی، قافلې سره ورسېده. نو ابو لهب ویل چې صحیح خبر د ابو سفیان سره دی. ابو سفیان ته ورغله، ابو لهب ورته ورغی، ورته ویلي چې څنګه چلو شو. ابو سفیان ورته ویلي چې والله چې کله د قوم سره مخ شو نو موږ ورته شا واړوله، او چې سره کمې خوښه وه هغسې وژلو، او چې سره کمې خوښه وه هغسې بندیانولو. نو هغه ورته ویل څنګه دا کېدلی شي. نو د ابو سفیان ویلي چې موږ داسې کسان ولیدل چې سپین اسونه او سپین شکل باندې خلک وو، او دا مخکې موږ په دې کسانو کې نه ولیدلي، داسې نوي کسانو، او د موږ سره جنګ کاو، نو د هغې مقابله موږ نشو کولی. په دې وخت کې د عباس رضی الله عنه یو غلام و چې ابو رافع ورته ویلي، نو دا ولاړو، دوی ویل چېرې دا هغه ملایکې دي چې کمې الله رب العالمین د هغوی سره وعده کړې وه، هغوی ته رالیږلي دي. چې کله دا خبره وکړه ابو لهب خو هسې هم غوسه ورله، ځکه چې د مسلمانانو ناکامي خوړلې وه. نو په دې وخت کې ابو رافع په څپېړه ووهه، ځکه هغه هلک و غټ نه و، او دغه رنګې نور ورغی ورباندې کېناسته او د هغه وهلې شروع کړه. په دې وخت کې د عباس رضی الله عنه ام الفضل ورته ویلې، هغه راغله، ښځه راغله او دی په دې سر باندې ووهه، سر یې پرې مات کړ. و چې کله عباس تا د دې هغې غلام ته څه نه شو ویلی، او چې کله هغه نشته اوس ته داسې ظلم دې سره کې، نو هغې ورنه خلاص کړ. دغه رنګې وروسته د 2 ورځو نه ابو لهب هم په ډېر سخت مرګ باندې مردار شو او ختم شو دنیا نه. الله رب العالمین وایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. الله رب العالمین وایي ما ستاسې کومک په هغه وخت کې وکړه چې د بدر په ورځ او تاسې لږ وایي. دغه رنګې د مدینه کې چې کوم منافقین او یهودو هغوی د اوازه ګډه کړې وه چې نبي علیه السلام په جنګ کې مات شوی، ځکه دوی پوهېدل چې دوی عدد کم دی، او دغه رنګې اسلحه هم په نسبت د کفارو د مکې د مشرکینو قریشو کمه ده ورسره. نو په دې وخت کې د مدینه منوره کې د نبي علیه السلام لور رقیه هم مریضه وه، هغه هم په دې وخت کې وفات شوله. په دې وخت کې نبي علیه السلام 2 صحابه ولېږل مدینې ته، چې یو زید ابن حارث او بل عبدالله ابن رواحه چې دې زیری ورکړي چې الله رب العالمین کفار مات کړ. زید ابن حارثه دا د نبي علیه السلام په اوښه باندې ناست، کله چې د منافقانو ولیدل نو هغوی ویل چې وګوره نبي علیه السلام وژل شوی دی، هغه اوښه چې ده عبدالله ابن حارث را روانه کړې ده. نو په دې وخت کې هغه خلک راټول کړه، ورته زیری ورکړه چې الله رب العالمین موږ ته کامیابي را په لاس کړه. کم بندیان چې نو مسلمانان د ډېرې خوشحالۍ نه تکبیر ویلې او الله اکبر یې ویلې او ډېر زیات خوشحاله شو. د دې نه پس په لاره کې را روان دي مسلمانان. نبي علیه السلام 3 ورځې شپې په بدر کې تېر کړي، وروسته د هغې نه را روان شو مکې مکرمې ته، د مدینې منورې ته، ځکه مکه کې د مشرکانو په لاس کې وه. نو چې کله را روان شو په لاره کې نضر ابن حارث چې مخکې موږ د ده واقعه بیان کړې وه چې دا هغه مشرک و چې ده به خلکو ته ډوډۍ م ورکوله، هر رقم وسه به چې کېده د اسلام نه به خلک منع کول. نبي علیه السلام علي رضی الله عنه ته امر وکړو چې د سر خو وهئ. دغه رنګ یو بل مشرک چې عقبه ابن ابي معيط دا هم په بندیانو کې او دا هغه خبیث انسان و چې نبي علیه السلام یې زندۍ کړی و. دغه رنګ نبي علیه السلام چې ورځ په سجده به په مکه مکرمه کې سجده کوله الله رب العالمین ته په لمانځه ولاړو، د هغه اوښ چې کوم ګندګي وه هغه یې راوړې وه په نبي علیه السلام یې اچولې وه. نو نبي علیه السلام امر وکړي چې دا هم ووژنئ، دا یې هم وواژه. وروسته د دې نه داسې راغلل مدینې منورې ته او الله رب العالمین نصر د مسلمانانو برخه کړ. په دې وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د منافقانو مشهور په دې وخته پورې بیخي کافر و، دې نه وروسته یې ځان داسې ظاهر کړ چې زه په
اسلام کې داخل شوم، خو اصلا په اسلام کې نه داخل شوی. دغه رنګې بندیان ونیول. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې د بندیانو سره څه وکړي. او بکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي چې فدیه ترې واخلئ. عمر رضی الله عنه وایي چې دا ټول ووژنئ. نبی علیه الصلاة والسلام د بکر صدیق رضی الله عنه رایه خوښه شوله او د هغې باندې عمل وکړه. بندیانو ته امر وکړه چې کوم بندیان دي فدیه دې ورکړي او لاړ دي شي. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه وایي چې سبا ته زه راغلم. دغه رنګ بکر صدیق رضی الله عنه او نبی علیه الصلاة والسلام دواړه ژاړي. وایي ما ورته تاسې ولې ژاړئ چې زه هم تاسو سره وژاړم؟ وایي په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته ویلې چې موږ د دغې ونې نه هم نږدې عذاب ولیده، ځکه الله رب العالمین دا خوښه وه چې دوی دغه کم بندیان چې نیولي دا ووژني، په دې خاطر چې اسلام قوي شي او نور عرب د دوی نه ویره واخلي چې بیا د مسلمانانو دا جرأت څوک ونه کړي چې د مسلمانانو مقابلې ته راوځي. الله رب العالمین وایي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. الله رب العالمین وایي دا مناسبه نه چې پیغمبر دی بندیان وساتي تر دې چې په ځمکه کې بندي تر دې چې په ځمکه کې قوي شي. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. او تاسو دنیا اراده لري، الله رب العالمین د آخرت اراده لري. والله عزيز حكيم. او الله رب العالمین غالب دی او حکمت والا دی. بل الله رب العالمین وایي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. الله رب العالمین وایي که چېرته مخکې د الله فیصله نه وي چې الله رب العالمین به چې څوک بدر کې اشتراک وکړي هغه ته به عذاب نه ورکوي او هغه ته بخښنه او مغفرت کوي، نو الله رب العالمین به تاسو ته عذاب درکړی و په هغه څه کې چې تاسو یې اخیستي دي. دغه نبی علیه الصلاة والسلام په امر باندې عمل وکړی شو. هغه دا چې د خلکو نه فدیه چې چا فدیه ورکوله او د بندیان نه د مشرکانو بندیان نه هغه خوش کېدل. په دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام زوم ابي العاص دا هم کفارو کې او په بندیانو کې. نو زینب رضی الله عنها چې نبی علیه الصلاة والسلام لور و هغې د خپل خاوند د خلاصي دپاره خپله غاړکۍ رالیږلې وه. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه غاړکۍ ولیده، دا غاړکۍ په اصل کې یا هار دا د خدیجې رضی الله عنها و. نو چې کله هغې ولیده خدیجه رضی الله عنها وریاضه شوه. نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو نه اوښکې لاړې. خلکو ته ویلې صحابه کرامو ته که چېرته ستاسې خوښی نو زه به دا غاړکۍ او دا کم هار چې دی دا به هم ورته واپس کم او دا بندي به هم خوشي کم. نو صحابه کرامو اجازه ټول ویل چې صحیح ده. نو په دې وجه باندې دا بغیر د هر څه نه خوش کوه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.